غوا مو څه وخت القاح کولی شئ؟ مخکې له دې چې غواګانې مو القاح کوئ باید ځینې نښانې په غواګانو کې وګورئ. په فارمونو کې لوړ تولیده غواګانې عموماً رمباړې نه وهي او اکثر یې چپې وي، خو بیا کورنۍ غواګانې رمباړې وهي. په غویمتوب کې اکثره غواګانې د تندې احساس کوي او زیاتره وختونه د اوبو د ټپ سره لیدل کېږي. غویمه شوې غواګانې لومړی په نورو پورته کېږي او د وخت په تېرېدو باندې بیا نورو ته اجازه ورکوي تر څو پرې پورته شي. دغه خصلتونه عموماً په فارمونو کې. نو د همدې دپاره مالدار باید وخت په وخت باندې خپلې غواګانې له نږدې څخه وګوري چې کومه غوا وخت په وخت باندې په نورو پورته کېږي او کومه غوا نورو ته اجازه ورکوي تر څو په هغې باندې پورته شي. هغه غوا چې په دوامدار ډول باندې نورې غواګانې ځان ته پرېږدي چې پرې وخېږي هماغه غوا غویمه وي. کله چې غواګانې داسې یو حالت ته ورسېدي چې په اسانۍ سره نورې غواګانې په ځان باندې خطو ته پرېږدي، په همدغه وخت کې باید غواګانې القاح شي، ځکه د القاح د لګېدلو فیصدي یې ډېره زیاته لوړه وي. خو ځینې متخصصین په دې نظر دي چې کله غوا دغې مرحلې ته ورسېدله نو له دې څخه د 4 ساعتونه تر 12 ساعتونو وروسته پورې القاح شي. غویمه شوې غواګانې عموماً له فرد څخه افرازات لري او دغه افرازات باید تاسو په نظر کې ونیسئ. غواګانې چې تازه غویمه شي د هغې افرازات لږ او نري وي. د غویمه شوو غواګانو فرج سوروالی کوي ځکه د وینې جریان ورته ډېرېږي. همداشان غویمه شوې غواګانې د لوش په وخت کې چې دی ښودلک کوي او مزاحمت هم کوي. کله مو چې په غواګانو کې دغه صلایم ولیدل نو له دې څخه 12 ساعته وروسته غواګانې مو القاح کړئ. هغه غواګانې چې د 12 ساعتونو څخه مخکې القاح شي په هغوی کې د بلاربېدو یا د حمل د اخیستلو فیصدي لږه ده. د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت هغه تخمي یا سپرمونه انتخابوي چې لږ تر لږه وکولی شي په رحم کې تر 10 ساعتونو پورې ژوندي پاتې شي. زموږ هره نیچه او ستن لږ تر لږه 20 میلیونه ژوندي تخمي یا سپرمونه لري چې تر 10 ساعتونو پورې په رحم کې ژوندي پاتې کېږي. نو غواګانې مو چې کله د غویمه کېدو علایم ښکاره کړل، د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت یوه نیچه یا ستن کولی شي چې ستاسو د غواګانو د حمل فیصدي لوړه کړي، ځکه له یوې خوا 10 ساعتونه کولی شي چې په رحم کې ژوندي پاتې شي، له بلې خوا په کافي اندازه ژوندي تخمي یا سپرمونه پکې دي.